پر دې خپل ځوان تړلې دی او دلته نه راوستو داسې تماشه جوړه کړې ده مشره دې ځوان زما په جاګیر کې د سالار لور سره پرانه ورځ د مینې غزلې وې زه یو پښتون یم ستا او زما دښمني په خپل ځای خو زه د دښمن عزت خپل عزت ګڼم ستا عزت په عزت دی ځکه ما دلته ستاسو له عزت په پرده کې راوستلو वाह सरदार खान वाह नर दुश्मन را باندې ولګې دي که ژوند وفا وکړه نو دې احسان بدل بده ضرور خلاصو دا کار ما احسان د پاره نه دی کړی زه خپل پښتو مجبور کړی یم د خدای په امان ها میرے سره مینا کړې ده پاکه مینا مې کړې ده او که د پښتو په کتاب کې مینا کول جرم دی بیا راکړئ سزا معلوم نشته د عمر خیل قبیلې ښځې خو په کور کې په اوو پردو کې پټې وي د بار خلک د هغې نوم کوم نشي لیدی نو بیا تا د سالار لور خپل ځان سره زما د دښمن کلي ته ولې بوتله یالا د عمر خیل قبیلې لوڼو خویندو چې کله هم د دورشل نخپه بار کړې ده بیا د هغې ژوندي اوسېدل په دې دنیا کې نه دي پکار د دې دواړو مړي یو څه یو چېرته په ډېرانې غورځوئ چې غوښې کارغان وخوري بس سالار صاحب دا مشر چا ووژلو سکندر ووژلو او تښتېدو تاسو هېڅ فکر مه کوئ سالار صاحب تاسو دا لاش تاڼې ته ورسوئ سکندر چې هر ځای وي د قانون د هېڅ چرې نشي بچ کېدی راځئ لکه